السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده دا پټو چې کوم تاسو وینئ د دې ټول حقیقت ملګرو تاسو سره زه په دې ویډیو کې شیر کوم او کوشش کوم چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه ډېر ملګري چې کوم دی پولیس ډپارټمنټ ته کنسل کوي دغه ملګري ته چې کوم دی کنسل کوي نو ما چې کومه تېره ویډیو کړې وه په فیسبوک باندې چې موږ چلول الحمدلله ډېرو ملګرو چې کوم دی کتلې وه او بلکې ډېره زیاته وایرل وه په هغې کې ټولو بس دغه پولیسو ته کنسل کول چې یاره دا پولیس داسې دي ټول پولیس یو شان ټول داسې ما تاسو ته په هغه ویډیو کې هم د دغې خبرې حقیقت چې کوم دی ښکاره کړی او باقاعده زما سره بیا ډېرو ملګرو چې کوم دی ما ته وټساپ هم وکړو چې یاره دا پولیس نه دی بالکل دا سیول ډیفینس والا چې کوم محکمه د ملګرو دا د هغې نه یو ملګری دی او دا بابا چې کوم دی د خیرات غوښتو د ده سره ظلم نه دی شوی زیاتې ورسره نه دی شوی ما تاسو ته په هغې ویډیو کې هم ویلي چې یاره دا هغه چاپي دي کوم چې دوی په کال یا وغیره کې لګي څنګه چې تاسو ته پته ده خیرمارانې ښځې چې کوم دی هغه په هغه یوسف جانه پروګرام هم کتلی چې هغې رانیوې دا باقاعده د دوی خپل یو فاونډیشن دی په هغې کې باقاعده دوی له پیسې ورکوي لکه مثال په تور باندې دا خو ډېر یو زبردست کار کوي چې یاره ته یو خیراتي مطلب په دې روډ کې یو پیغله جنۍ ګرځي نو هغه بیا څومره د غلطو لارو ښکار کېږي په هغې تاسو ښه پوهېږئ چې یاره یو سړی هم داسې نشته چې یاره هغې له چاته یو 100 روپۍ د ډنه ورکړي او د دغې غلط کار دپاره چې کوم دی هر کس بیا پیسې په 0 روپۍ د غلط کار دپاره ورکوي خو 100 روپۍ خیراتي نه ورکوي یا 50 روپۍ خیراتي نه ورکوي نو دا د دوی داسې یو محکمه ده چې دا دوی رانیسي یو فاونډیشن دی هغې ته بیا د باقاعده دې تپوس کوي یاره ستا د میاشتې خرچه څو لګي یا ستا د ورځې څو خرچه لګي چې باقاعده هغه موږ تاله بیا درکوو چې ته د کور نه راوځې د ښځو دپاره خاص کر او دغه بابا ته مو ویل لکه مثال په توګه دا سپین ږیری بابا چې خیر ټولوي نو ده ته به هم صرف دغه ووایي چې یاره ستا د میاشتې څو خرچه لګي ستا د ورځې څو خرچه لګي یا ستا څومره د کور د کرایې دی وغیره حق روپۍ ولا هغو ورکوي نو دا خو ډېر یو زبردست کار کوي خو بهرحال دا بابا چې کوم دا لږ ساده شان بابا دی ځکه چې دا پخواني خلک دی مثال په طور باندې مشران دي نو دی په دغه یاره کې چې یاره دا سره زور دکه کو چې کېدای شي ما تاڼې ته بوځي خو چونکې خبر دغه د تاڼې نه نو تاسو ټول ملګري چې کوم دی څوک د حقیقت نه خبر نه خاص کر او پولیسو ته کنسل کوي نو ملګرو پولیسو ته کنسل کول نه دي پکار دا دوی ډېر یو زبردست کار کوي چې یاره دا یو قسمه ناسور دی ناسور داسې دی په دې کې داسې خیراتیان هم شته چې یاره د ورځې 4 زره 5 روپۍ ورځ ګټي یعنې میاشت لاک 1.5 لاک ګټي د هغې باوجود بیا هم ډیلي راوځي یعنې روزانه راوځي نو دا څومره د افسوس خبره ده دا هغوی خپل یو کار جوړ کړی دی او دغه سیول ډیفینس والا کوم ملګری چې دا دغه بابا چې کوم دی رانیو د دغې دپاره چې یاره ته فاونډیشن وغیره زموږ چې کومه محکمه ده هغه ځای ته لاړ شو هغې کې چې ستا څومره خرچه لګي وغیره دغه چې دا هغه پې کوي دا ډېر یو زبردست کار کوي خو د دې ویډیو مقصد مې دا و چې دا صرف دغه بابا و چې یاره خیرات یې غوښتو او دوی په دغه طریقه باندې نه ونو یعنې بابا په دغې پوه نه شو چې یاره ما تاڼې ته بیا که چېرته مې بیي نو هغه دې وجې نه ورسره بابا زور کوو بیا ورسره دې نورو ټولو چې کوم کیمرې نیولې هغه ویډیو بیا وایرل کړه ټولو ته وایرل کړه چې یاره راشه کنزل اوس دې پولیس ته وکړي غریب ته نو کله چې په تا باندې یو افسر آرډر چې یاره ته دا بابا راونیسې یا موږ داسې چاپه لګو نو دا د هغه افسر نه تپوس کول غواړي چې ده ته ولې رانیسي دغه پولیس ملګري ته یا وغیره چې کوم دي ټولو ته کنزل کول نه دي پکار حقیقت هم دا دی چې یاره دا ډېر یو زبردست کار کوي چې یاره دوی د خپل فاونډیشن محکمه ته بوځي او په هغې کې د دوی چې کوم د میاشتې خرچه خوراک دا لګي چې یاره دغه جینکۍ یا دغه ښځې چې کوم دي چې دغه هم د خیراتونو نه قلار شي او دا سپین ږیري بابا هم په کور په ارام کښېني نو دا ډېر یو زبردست کار دی کوم ملګرو چې چینل نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن سره ضرور پریس کړئ